دا کلمه واضح وایه که لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله ماشاءالله معنی مو ته وایه ښه په تیزه وایه. لایق د عبادت سوا دی الله نه او پیغمبر اسلام د الله رسول له. ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست. څنګه هم صحیح مو وی کنه جذباتو کړهاله مانو او صحیح دی دا غسل فرض وته غسل کې غدري فرض دي نو هغه ان دوله هم کې شي دوم ورزي خله کې وبا چول پوزه کې وبا چول درې پیره او پټول وجود باندې درې پیره وبا چول. ماشاءالله زبردست زبردست. زمون خو پیغمبر لاس ته ملایو رګه اوس خو صحیح موقع دی اوس را دا راته وایي چې آسان سوال نه کوم که ګران یاره مړه نو اسلامي تاسو نو خو تا ډیرو کړو خو نو دنیاوي تاسو لګو کا چې دنیاوي ته وو دا مهنګای راغله د مهنګای خلاف تا چې د مایک راوانه غوستو خو چې ګورو نو باندې یو نه تاسو کې پیغمبر رسولم دی د کلمې دام خکار دی دا نه بد خبره ده خو د مهنګای خلاف ته ګوره دا شکار دی اسلامي خبرې بم کو دنیاوي بم کو غاڼه بکو کنه دا راته وایه دا په کورسو چې ناستي دا چا د کورسو ته خېجولي دا موږ خېجولي بهر ملک نه څوک راځي نه دا موږ په خپله خېجولي هم راځي موږ له بوټ راکړي موږ دا چوکو دا وکړو بیا د غریب سړي تاسو دغه نشته تاسو نشته تا ته پته ده موږ پاکستانیانو کې څه مسله ده موږ نوې ګورو کنه دغه موږ ولکه دا پلان کې خدای پلان کې خره پلان کې خره هلکه په کور کې چې د امور پلار دی د ټول نسیوا خدي بالکل خدي در باندې به خپه شي چې د بیمار بشي سر چاپی بکیدل چې ته به ډاکټر لبوزي د دینه تا د پایده سره چې دی باندې تا چې کم دنو ځان لدی بیم ژوند تبا ته پته را منافق انسان او بزدل انسان دا د لام بدی شي او دا به جنت تم نه ځي. بالکل خبره او مونږ عوام دا زه کلیام وم اجمل الله قسم په خدای چې مونږ بزدله شوي یو چې کله عوام بزدله شي دی د خپل حق تپوس نشي کولی نو بیا به دا حالي دا په پاکستان کې چې شروع دی په پېټرول باندې جګړه په کم کور کې چې غیرتي په چا کې چې غیرتي هغه د خپل حق تپوس کوي. مونږ ځان ته مایک ونیسو موبایل ونیسو او بس تا پسې ویلي او ما پسې ویلي غوړي ګران دي چیني ګرانه او میدان ته نه راوځو. زه وایم که د اسلام ته خطره شو الله خو د خیر وکړي مخکې که نه او اعلان وشو چې بای جهاد له راوځئ نو بیا به موږ د فیسبوک ته ناست یو موږ به فیسبوک کې ګورو چې اجمل تللی دی که څوک تللی دي موږ به کور کې فیسبوک ته ناست یو که جهاد له به محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی. دا سات ډیر مینوال ګوري او له سره خپل نامه شریکه کوي. معلوم اجمل له او دکان کې ناس یو لګی دا غریبای دکان دا ته وای عمر دې سوره ټوټل عمر دې عمر هم یاره 40 پای کې خیر 40 ها د سو ملکونو نمونه ته یاد دي یاره ملکونو هم ته ټول ملکونو یاد دي یار یو پنځه تواله نه بهر ملک ها نه بهر ملک سعودي دوبۍ ده قطر ده بحرین ده ها زمونږ د خپل ملک سنوم ده دا پاکستان نوم ده پورا نوم یې څه دی پاکستان اسلامی جمهوریه پاکستان. واه زبردست یار ټیک ده ها ټیک ده څه ویل غواړې عوام ډیر مصیبت سره مخ دي بس جی پیټرول نشته ګیس نشته اوړه نشته چې وړي ګرا شو دا بس غریبانان دي بد د ټینګ شوي دي یاره نو دیک بس ویل شو دا غوړي نشته چینی نشته اوړه نشته پیټرول نشته دا چته دي دا سات پیټرول هر څه شته خو د خلکو ګرانول دی خېری پیټرول دنیا شي دي بس اوس ګران شو اوس پر اوباسي کې خیره ها حکومت اعلان کو 35 روپیه ګران شو دا پیټرول خلکو غیب کړي حکومت دا د خلکو غیب کړي دي یار حکومت څه کار دی د خلکو غیب کړي نو خلک حکومت راکاږي نو بس حکومت غو داخله دا کوي چې څه د ګرانېدو مول نو بیا دای بند کړي او اوس ګران شو اوس په ارزه کې بیا اوس په ګوري دا راته وایي چې دا ګرانی دا وجه مین وجه سکی دی شي دا صد داسې رال په مونږ کې چې دا ګرانی شوه دا باجي زموږ عملونه صحیح نه دي نو عمل صحیح شي مسار څه به صحیح نه چې عملونه خراب وي نو حکمران به هم دغسې زموږ د عملونو کې څه چل نو بس یا ټول ښایي دنیا پسې لګېدلي دي او الله یې کړی دی نو که چا الله خپل کړ نو مسار څه بیا دغه دی بس هر سړی دنیا پسې لګېدلی الله او رسول دا به څنګه خپل ته ورته ووایه دا بس وخت لګول غواړي تبلیغ کې
چې وخت وګو لګي نو بس پات پودا لګي نو تبلیغ والا کوم ګورو په جمعات کې راشي جمعات کې حاجی اعلان وکي حاجی وي مسلمانانو لګ لګ کې نه حاجی د الله او د رسول خبره به وي کیږي حاجی او ډیر ثبت حاصلوم کوي ثواب به مشي حاجی نه خو نه ټول تختی نو دا به مونږ کم ځای زده کوو الله رسول خبره ته مونږ کم ځای کینو بس جی یار سړی دنیا سره کړی نو بس دکان یا بس کوي بس الله رحمان دوی الله خبره ته کینی نه سوکو او دا بس چې سو غایو الله او رسول خبره کوي ورو ایرو تختی ایو وړه نه غواړي چې دې نه غواړي وای دا الله خبر واوري مز دې ته سوکتیار لري یار نه پته نه لګی نو یا کوم مسلمانان دي یار اخو الله پاک وی پیغمبر اسلام باندې پیغمبر اسلام په لار باندې وخت یې هر څه پته نو مهنګای نه بسی هر سړی بس الله یې کړی دی دنیا پس لګېدلې که زه هم لګېدلې مو پسې اسې ستا په خیال په دغه مایکونو کې زم راځم حاجی دا څومره مایکونه ته وینې که نه حاجی نه د یو خلاف اړم دی د بل خلاف اړم دی حاجی داسې زمونږ ینګ جنریشن دا ځوانان حاجی مونږ وګورو نو دا زما لیډر دی بل وی دا زما لیډر دی که نه په یو پاکستان کې یو بل سره دشمنی کړي یو بل سره جنګونه فسادونه راواغستل څه پکې یو بل ومویشته که نه نو هسې ستا په خیال چې دغه یو وی دا زما لیډر دی بل وی زما لیډر دی که په دغه مایکونو باندې د الله او د رسول خبره وشي نو دا به څنګه پایده به وکړي که نه ښکلې خبره ولي صاحب تاسو دغه اوچت کړی دی چې مونږ خپل زده کړه وکړې ډېرې او نور خلک نه مې زده کړې کوي او د الله او د رسول خبره په مایک باندې یاره ښې خبرې دي او دا خو دې باندې سړی زده کړه وکړي او اړه کشر پول پیدا کړي زموږ د مشرانو له پکار دي خپل بچي مدرسې ته په دغه باندې لېږي تا ته نه دا ساعت تا د ثوابي واج نه دی مایک نه تا دا ساعت څه زده کړه یاره ما خو ډېر څه زده کړل چې تاسو چې څه دا کوئ نو بس دغه موږ دواړه پته نه وه موږ بس دنیا پسې لګېدلي یو او بس دا ستا چې څه دا پروګرامونه ګورو موږ په شوق سره ګورو او دې موږ ډېر زده کړه وکړه جي څه داسې راته ویلی شي چې مطلب یو پوینټ دا تېنه تا زده کړه څه درته داسې پته نه وه چې تا تېنه زده کړه موږ دا ډېر څه زده کړه جي دا پیغمبر اسلام دا یو له پیغمبر اسلام نوم نه ورته چې موږ د چا په امت کې یو نو دا ترې زده کړه او هر چا ته پته وي ماشوم ته هم پته وي اوس لوی لوی ته دا پته نه لګي زموږ پیغمبر نوم سره دی پیدا شوی کوم ځای کې دا وخت کوم ځای کې تېره کړی و او دا زموږ د معاشرې د کشر ته دا پته نشته چې دا ولې ورته نشته یار بس دا موږ ته زده کړه ستاسو ثوابي واج نه ډېره وکړه موږ ډېر زیات شکرګزار یو ستاسو جي او تاسو خدای پاک دې سیشن نور په مخکې بوځي او زموږ دعاګانې سره نو بس دا پروګرامونه کوو دا خپل معاشرې ته ښه ښکلی دغه ځای دی او ماشاءالله هوښیار خلک ډېر داسې علماو دي رنګ راته وکړي که نه چې بھائی ته خو یو کمنټو ته وایي نه کوزېږي دا کمنټ یې خلک کوي که نه وایي کمنټو ته به ته نه کوزېږي او په دې به نه کوزېږي هسې نه ته کمنټ یې وګورې دې د وجې میډیا پرېږدي زه ته هم زه کنځلې پکې راته څوک څه کوي څوک څه کوي که نه خو زه پرېښودو والا سړی نه یم अच्छी तरह याद रखना क़यामत के दिन जिस शख्स के चेहरे पे हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत के निशानात नहीं होंगे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इन उलमा को खुदा के लिए अकेला ना छोड़ो, खत्म नबूवत के महाज को मजाक ना समझो। यह हमारी इज्जत का मसला है, यह हमारे ईमान का मसला है, यह हमारे नाज का मसला है। खुदा की कसम इस मसले पे आज पड़ती रही हमारी कोई अमल भी ठीक नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी।